د جنسي قوت د زیاتولو او د زړه د رګونو د ناروغۍ لپاره یو معجزه او ساده درملنه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکړتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. پیاز اوږه مو بدن بې شمېره ګټې ورکوي. پیاز په ځانګړي ډول 21 ورځې مسلسل وخوړل شي بدن مو په کامل ډول د زهري موادو پاکوي او د شدیدو ناروغیو سره مقابله کوي. پیاز او اوږه د بدن دفاعي سیستم غښتلی کوي، د شکر ناروغۍ سره مقابله کوي، د بندونو دردونه آراموي، د سرطان ناروغۍ سره مبارزه کوي. پیاز په پریمانه کچه انټي اکسایډین لري او ویټامین بي شپږ لري او ویټامین سي او پوتاشیم تر ټولو زیات په پیاز کې موندل کېږي. اوږه بیا فاسفورس، پوتاشیم، چرګونین، زینک شتون لري. په پیاز او اوږه کې په پوره کچه انټي اکسایډین لري. انټي اکسایډین تر ټولو ډېر زهري مواد تاثیر لري. دا زهري مواد په پوره توګه د بدن څخه لرې کوي. پیاز او اوږه زخم یا حجرې موجودیت تخریب زهري جوړوي، د سرطان مخه نیسي، د لوړ فشار مخه نیسي، د رګونو د کلکوالي مخه نیسي. د امریکا د سرطاني څېړنو مرکز وایي چې پیاز داسې ساده ماده لري چې د بدن د دفاعي سیستم غښتلی کوي، التهاب مخه نیسي او د سرطان هم راکموي. د سرطان هغه خطر چې انسان ته پېښوي هم کموي. تر ټولو غټه ګټه یې دا ده چې هر هغه سړی چې که وغواړي چې جنسي قوت یې زیات شي نو د ورځې له خوا نه دی پیاز او اوږه استعمال کړي. که څه هم اوږه لږ زره قوي وي انسان نشي کولی، هغه انسان چې ډېر کمزوری وي نشي کولی چې اوږه ډېره استعمال کړي، نو کولی شي د پیاز څخه استفاده وکړئ. هر وخت چې تاسو کله د ورځې کله ډوډۍ خورئ نو تاسو له ډوډۍ سره یو ځای پیاز هم خوړلی شئ، ځکه چې تاسو د بدن هغه جنسي قوت چې ستاسو کمزوری شوی وي د پیاز په واسطه تاسو پرې کولی شئ. تر 3 اونیو پورې یا هم تر 21 ورځو پورې تاسو کولی شئ سر په سر پیاز وخورئ، بیا تاسو خپل د جنسي قوت هغه امتحان کړئ چې کوم ورځ تاسو ته کمزوری ښکاري. که چېرته مو په ورځ شپږ دي تاسو یو ورځ یا هم 2 ځله سیکس کوو نو په دې ورځ به تاسو 3 ځله سیکس کوئ. یعنې که تاسو چېرته وغواړئ چې زبردست سیکس وکړئ نو کولی شئ د پیاز څخه استفاده وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښ شوي وي زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.